ته سهار ماښام دا ذکر وایه او الله دې قبول کړي. یعنی لنډه او غونډه دعا، نه د دنیا څه شی پاتې شو نه د دین څه شی پاتې شو. اصلح لی شأنی کله، یا الله زما ټول کارونه برابر. لسم ذکر انس ابن مالک رضی الله عنه روایت ته امام نسائی راوړی وی چې قال النبي صلی الله علیه وسلم لفاطمه، رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر فاطمې ته وی خپلې لور ته ما يمنعك ان تسمعي ما اوصيك به، ته زما په دې وصیت باندې عمل ولې نه کوې، دا ولې نه اورې؟ هغې نه دی اورېدلی. د دې څه مطلب وي؟ کله مشران داسې وایي که نه سړي ته ته زما دې خبرې ته غوږ ولې نه ایږدي، دا مطلب نه چې د غوږ نه دی ایښی. توجه. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي ته زما دې وصیت ته غوږ ولې نه ایږدې؟ هغه دا دی ان تقولي اذا اصبحت و اذا امسی، هغه وصیت دا دی چې ته به سحر ماښام دا وې یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ ژوندي ذاته، اے تدبیر کون کیا، برحمتک استغیث، ستا د رحمت په وسیله ستانه سوال کوم. اصلح لی شأنی کله، زما کار برابر کټول. ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین، او د سترګې د رب په اندازه هم ما خپل نفس ته مه سپاره، یعنی ما زما ځان ته مه سپاره. څومره ښایسته دعا ده. یا حیو یا قیوم، سهار او ماښام یا حیو یا قیوم، اے ژوندیه، اے نظام چلوونکیه، ستا پر رحمت، دلته الله رحمت الله ته وسیله کړی، ستا پر رحمت سره ستانه سوال کو. رحمت چې دی ورته وسیله کو معنی دی چې یا الله رحم راباني وکړه، ستا رحمت ته محتاج، او ستا نه دا سوال په دې کوم چې ستا رحمت ته محتاج دی. سوال دا دی چې اصلح لی شأنی کله، زما ټول کارونه برابر کړه. یعنی لنډه او غونډه دعا. اصلح لی شأنی کله، څه شی پکې پاتې شو؟ یو شی ما ته راوښیه څه پاتې شو؟ نه د دنیا څه شی پاتې شو نه د دین څه شی پاتې شو. اصلح لی شأنی کله، یا الله زما ټول کارونه برابر کړه. ته سهار ماښام دا ذکر وایه او الله یې درله قبول کړي. بله دا چې یا الله ما زما ځان ته د سترګې د رب په اندازه مه سپاره، او چې الله موږ ته وسپاري موږ به څه وکړو؟ هېڅ هم نشو کولی. معنی دا چې یا الله مه مې پرېږده یوازې، موږ به خپل ځان څه وساتو چې الله م نه ساتي؟ موږ به څه رزق را پیدا کړو چې الله رزق نه راکړي، او موږ به ځان له روغ صحت ورکړو چې الله روغ صحت نه راکړي.